1380 کال د تلې 15مه. د نړۍ د قدرتونو ستر طاقت او د ناټو 40 غوړ هیوادونو سرلاري خپل د قدرت د ښودلو لپاره په ظلم او دوکه سره افغانستان ته ننوتل او د دې هیواد پر بې وسه او مظلوم ولس باندې برید وکړ. تشلاسی ولس خو د همت خاوندان، مظلوم ولس خو د اسلام لارویان، ستړی ولس خو د ایمان صاحبان. د دغو مؤمنو خلکو لپاره یې ځینې غلامان وروزل او د دې ولس خلکو ته یې د مشرانو په نامه معرفي کړل. هغه خودغرضه مشران چې وجدان یې په ابدي خوب کې وو او احساسات یې د بې احساسۍ په درد اخته وه. هغه اشغالګر چې په خپلو ټانګونو او الوتکو نازېدل او د ولس پر عزت او ایمان یې بریدونه وکړل. په همداسې حالت کې د دې وطن ځینې زمریانو د خپلو میندو او خویندو عزت د خپلو وینو په سور رنګ وساتئ. د خپل ژوند په بیه یې خپل ایمان او اسلامي ارزښتونه وساتل. هغه نامي اتلان چې ارمان آزادي، همت مثال او نمونه او قدرت د الله اکبر نعره وه. الله اکبر. داسې د الله اکبر نارې وهلې او د الله اکبر په لاره کې ځانونه قربان کړل چې تاریخ په پاڼو کې په زرینو کرښو د وږي یا سنبلې 9مه ورځ ولیکل. د وږي یا سنبلې 9مه د لویدیځ د غرور د سقوط ورځ.